ستا ژوند د عقیدې په اړه څنګه و؟ په څه شي دې باور درلود؟ هغه څه شی و چې ستا په عقیده کې شک پیدا کړ؟ کله چې ته اسلام ته راغلی له کومو درېیو لویو ننګونو سره مخ شوې؟ زما په یاد دی چې له یوې محفل یعنې پارټۍ څخه راغلم. تیاره وه، د دیوالونو په منځ کې روان وم، وینې رابهېدې او درد مې درلود. ما دروازه خلاصه کړه. تیاره وه لکه کومه تنګه کوڅه یا یو باغ، او چې اسمان ته مې وکتل هلته یوه رڼا وه. هغه د عیسی علیه السلام په څېر لمونځ کوي. روماني موږ مرکې ته ښه راغلاست او زموږ د بلنې منلو څخه مننه. آیا کولی شئ د خپل ژوند په اړه په لنډه توګه ووایاست؟ له بلنې مننه. زه خوښ یم چې دلته یم. زه په 1983 کال کې په رومانیا کې په یو مشهوره سیمه کې چې ټرانسلونیا نومیږي پیدا شوی یم. ډېری خلک شاید دا نوم وپېژني. زه په یوه ګډه عیسوي کورنۍ کې پیدا شوی یم. ما په 3 کلیساګانو کیټولیک، ارتودوکس او یونټراین کې د تغمید غسل کړی و. ما خپل ډیر ژوند په رومانیا کې د کمونیزم د دورې پر مهال تیر کړ. بیا مې د مثبت اسلامي ارواپوهنې له لیدلوري په مشوره ورکولو او د ژوند په معنا پوهېدلو کې تخصص وکړ. نو دا هغه څه و چې تر نن ورځې پورې یې کوم الحمدلله، او له بل هر وخت نه زیات خوند ترې اخلم. ستا ژوند د عقیدې په اړه څنګه و؟ په څه شي د باور درلود؟ زه ویلی شم چې له ماشومتوب څخه پر ما د خدای د باور اغېز و چې ډیره برخه یې زما دنیا یعنې انا له امله و. هغه ډیره یو عملي کاتولیکه وه او ما له هغې سره ډیر وخت تېراوه. کله به چې ښوونځي ته تلم، په لاره کې به کلیسا ته تم کېدم او دعا به مې کوله. هغه ماشومان چې به راسره ښوونځي ته تلل، ما به مجبورول چې تاسو باید راشئ او لمونځ وکړئ. دا زما په سیمه کې یو بشپړ حرکت و. او چې کله به کور ته راستنېدم، بیا به هم کلیسا ته تللم. هر کله به چې له سړک تېرېدلم، بیا به له کلیسا تېرېدلم. په ځان به مې صلیب نښه جوړوله. زه بیخي پابند وم. ما بایبل لوست. دا یوازې ظاهري کار نه و، بلکې په مذهبي درسونو کې مې هم ګډون کوه. زما کورنۍ حیرانه وه چې زه په دومره کم عمر کې دومره جذبه لرم. زما نیا البته ډیره خوشحاله وه او ویل به یې چې ته به پادري شې. هغې به تل زه مخکې کولم چې د پادري تر څنګ ودرېږم او ډیر ویاړ به یې راباندې کوه. نو زه یو ډیر مذهبي او په بایبل کې پوه شخص شوم چې تل به مې مطالعه او پلټنه کوله. هغه څه شی و چې تا په عقیده کې شک پیدا کړ؟ فکر کوم لومړی ځل چې ما پکې جدي شک پیدا شو، هغه زما له بوسنیایي ملګري کمال سره بحث و. زما په یاد دی چې د فوټبال یوې لوبې ته روان وو، وړی و، موږ موټر چلوه او خبرې مو کولې. موږ به په دې شیانو ډیر بحثونه کول. زما په یاد دی چې هغه لږ خفه شو. هغه راته وویل، ګوره آیا ته رښتیا باور لرې چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی؟ که څه هم دا پوښتنه ډیر ځله رانه شوې وه، خو دا ځل مې په زړه کې شک احساس کړ او په حقیقت کې زما په فطرت کې دا خبره سمه ونه لګېده. نو د لومړي ځل لپاره ما باید له خپل ځان او نورو سره رښتینی وای. زما ذهن تم شو او فکر مې وکړ چې یوه ثانیه صبر وکړه، دلته څه روان دي؟ یو څه سم نه دي. ما باید نور زده کړي وای. دا جالبه پیښه وه، ځکه ما هغه خپل دین ته رابللو او هغه زه خپل لوري ته. مطلب دا چې ما هڅه کوله هغه له خپل عبادت لرې کړم او هغه هڅه کوله زه خدای ته نږدې شم. یو شی مې په یاد دی چې هغه هیڅکله لمونځ نه پرېښودو. هر چېرته به چې و هغه به لمونځ کاوه. دا مهمه نه وه چې د الله لپاره د لمانځه وخت دی، که موږ په ښار کې یو که نڅا یعنې ډانس ته روان یو. موږ به په محفل کې وو، خو هغه به وویل چې د لمانځه وخت دی او بهر به وتلو. نو ما به ورته انتظار کوه چې لمونځ یې خلاص شي تر څو څوک یې مزاحم نه شي. لومړی شی چې ما ولید هغه دا پوښتنه وه چې دا ولې داسې کوي، او دویم دا چې ما کتل هغه په څومره طبیعي ډول دا کار کوي. نو ما ترې وپوښتل، ما ورته وویل، وروره موږ نڅا کوو، ساتیري کوو، خو ته لمونځ کوې؟ ما احساس کړه چې دا یو تضاد دی. هغه وویل نه، ځکه زه پوهېږم چې دا کار مې یعنې ساتیری غلط دی او دا یعنی لمونځ خدای ته سمه دروازه ده او زه نشم کولی دا دروازه بنده کړم. دې خبرې زه سوچ ته واچولم. رښتیا ووایم، ما په خپل عبادت رشک یعنی حسد احساس کړ. ما وویل چې زه د هغه په څیر وفادار نه یم، خو بیا هم فکر کوم چې په حق یم. او دې سړي ته وګوره، یوازې دا نه چې د هغه د لمانځه طریقې ته وګوره. بل شی چې زما ذهن یې بوخت کړ دا و چې ما بایبل لوست او په بایبل کې د پیغمبرانو د لمانځه طریقه کټ مټ د هغه په څیر وه چې په مخ به سجدې ته پرېوتل. دا جالبه ده ځکه رومیانو به د ترکانو په لمانځه پورې خندل چې په مخ پرېوځي، خو بایبل کټ مټ همدا وایي چې په خپله عیسی علیه السلام په ګتسماني باغ کې په مخ پرېوتو تر څو خدای ته دعا وکړي. نو ما دا شیان په یو ډول پوهېدل که څه هم ما لیدلي و او ټول عمر مې لوستي و،
خو هیڅ کله مې نه وصل کړي تر هغې چې دا ورځ راغله. بیا څه وشول؟ آیا له هغې سره دې په دې اړه خبرې وکړې؟ د سهار د فجر وخت و. موږ په ټورنټو کاناډا کې وو. د موټر اخیستلو لپاره تللي وو او د پلار د کور مخې ته منتظر وو. د فجر وخت و او هغه لمونځ کوه. ما ورته اوبه اچولې. هغه اودس وکړ او لمونځ یې پیل کړ. زه هلته ناست وم او ما ویل چې دا خو بیخي د عیسی په څېر لمونځ کوي. ما ورته وویل وروره ته پوهېږې چې تاسو د چا په څېر لمونځ کوئ؟ هغه وویل البته چې پوهېږم ځکه عیسی یو مسلمان و. ما وویل دا څه وایي؟ مطلب دې څه دی؟ هغه خو عیسوي و. هغه وویل په هغه وخت کې عیسویت نه و. په بدترین حالت کې به دې ورته یهودي ویلی وای ځکه د قوم له مخې هغوی همداسې وو. خو هغه وخت عیسویت وجود نه درلود. ته پادریان نه وینې چې سجده وکړي؟ که څه هم د عیسویت ځینې ډلې یعنې فرقې لا هم دا کار کوي. نو دا زما لپاره یو ټکان او دومره شک راته پیدا شو چې په پای کې مې عیسویت پرېښود او شاید همدا څو پیښې وې چې په رښتیا یې زه مجبور کړم چې عیسویت پرېږدم. هغه ځینې بحثونه چې ما په کاتولیک لیسه کې پادریانو او مذهبي استادانو سره تسلیس یعنې درېګوني خدای په اړه کړي وو، مطلب دا چې هغو خبرو زما شکونه نور هم پوخ کړل. دا ښه وه ځکه لږ تر لږه ما په دې باور درلود چې خدای شته، خو یو څه کم. ما په خدای باور درلود خو یو څه ورک و. زه باید څه وکړم؟ لاره مې کومه ده؟ دا زما د پلټنې بل پړاو و. له عیسویت پرېښودلو وروسته څنګه اسلام ته نږدې شوې؟ زه ځوان وم، د فوټبال په ټیم کې ستوری وم، په اخبارونو کې مې عکسونه وو، خو خوشحاله نه وم. زما په یاد دی چې له یو محفل یعنې پارټۍ څخه به راتلم، له کلبونو مې زړه تور شو. زه له دې شیانو ستړی شوی وم. نور مې نه ښځې غوښتې او نه مې موټر ته پام و. هیڅ یو شی مې نه غوښتل. موټر به مې چلوه، کور ته به راغلم، په بستر کې به پروت وم او چت ته به مې کتل. ما ویل دا څه دي؟ نور څه شته؟ ما دا او هر هغه څه امتحان کړل خو خوشحاله نه وم. بیا مې یوه شپه خوب ولید چې بیا په یو محفل کې یم، خپل کارونه کوم او له یو نجلۍ نه تېر شوم. هغه چاړه راواخیستل او زه یې دا خوب ډیر روښانه او رښتینی و. ما درد احساس کړ. د چړې یخني مې احساس کړه. تیاره وه او زه د دیوالونو په منځ کې روان شوم. هلته یوه دروازه وه. زه له هغې تیر شوم. وینه رانه بهېده او درد مې درلود. بیا مې دروازه خلاصه کړه. تیاره وه لکه کومه کوڅه یا باغ. اسمان ته مې وکتل او په هماغه تیاره کې مې یوه رڼا ولیده. زما روح والوت او چې څنګه راویښ شوم په خولو لوند وم او ژړل مې. ما ژړل او نه شم کولی ځان کنټرول کړم. بیخي له اختیاره وتلی وم. لومړی مې فکر وکړ چې کومه پیښه شوې وي او دا یوه نښه ده. لاړم خپله مور او ورور مې وکتل چې هغوی روغ وو. بیا راغلم او دومره مې وژړل چې بیخي لوند وم لکه چا چې په حوض کې غوټه کړی وم. قسم خورم چې ټول بستر لوند وو. دا داسې حالت و چې تر اوسه راسره نه و شوی. خو زه پوه شوم چې باید یو څه وکړم. پوه شوم چې د خدای له لورې غږ دی. بیا هم وایم ما خپله پرېکړه یوازې په یوه خوب نه ده کړې، خو دا زما لپاره یو ډېر ژور شخصي احساس و. ما یو ځل د عیسی علیه السلام په اړه هم خوب ولید چې ډېر جالب و. ما موټر چلو او هغه په شا کې ناست وي. هغه پروت و او ستړی ښکارېده. هغه اوږده چپن او اډیډاس بوټونه یې په خو. پوهېږم دا یو عجیب خوب و. هغه راته ویل ګبریل زه ستړی یم، ته پوهېږې چې زه ستړی یم. ما موټر ودرول او ټول خلک ورته راغلل چې اوه عیسی ای خدایه. هغه ما ته وکتل په داسې حالت کې چې خلک د موټر شاوخوا راټول وو لکه یو مشهور سړی چې وي او راته یې وویل دې خلکو ته وګوره دوی فکر کوي زه خدای یم خو زه ستړی یم. هغه وویل زه دلته ستړی پروت یم او دوی ما خدای بولي. دا بیا یو بل ټکان و. خو آیا زه خپله پرېکړه یوازې په خوب کوم؟ نه، خو دې شیانو اهمیت درلود. خلک باید پوه شي چې خدای ستا ذهن پوښتنو ته خلاصوي، بلکې خدای ستا ذهن د حقیقت لیدلو او فهم ته پرانیزي. او همدې شیانو زه بل پړاو ته بوتلم چې باید یو څه مې کړي وای. له هغه خوب وروسته نور څه وشول چې ته اسلام ته جذب کړې؟ زما په یاد دی چې لومړی ځل مې قرآن واورېد او ډېر مې خوښ شو. که څه هم نه پوهېدم چې څه وایي. زه په عربي نه پوهېدم خو د هغه تلاوت په ما ژور اثر وکړ. کله چې په اسلام پوه شوم احساس مې وکړ چې دا یو نوی شی نه دی بلکې یو نړیوال پیغام دی. ما احساس کړ چې دا د پیغمبرانو د پیغام تسلسل دی. داسې مې نه ګڼل چې بدلیږم بلکې د ټولو پیغمبرانو له پیغام سره مې ځان برابروم. د پخواني او نوي وصیت تورات او انجیل په پوهېدو سره مې احساس کړ چې اسلام وروستی وصیت دی او په پای کې مې درک کړه چې اسلام د هماغه یو پیغام دوام دی. دا بیخي منطقي وه. هر څه یو شان و. یو ثابت اصل و چې لا اله الا الله دی او یوازې پیغمبران بدل شوي وو. دا بیخي بشپړ او یوازینی شی و چې عقل ته جوړېده. بیا څه وشول چې بالاخره دې پرېکړه وکړه مسلمان شې؟ زما په یاد دی چې په پوهنتون کې وم او کمال مې بیا ولید. هغه په کتابتون کې و. هغه وخت انټرنیټ هر ځای نه و. هغه د مړینې په اړه یو ویډیو کتله. دا د احمد بخاطر یو نشید و چې د وروستي نفس او مرګ په اړه و. ما هغه ولیده. بیا په ما ډیر سخت اثر وشو. ما ویل که سبا مړ شم نو ولې دا کار یعنی مسلمانېدل ځنډوم. په هغه وخت کې ما هره شپه په ډېرې لیوالتیا یوه پاڼه قرآن کریم لوسته. دا زما عادت ګرځېدلی و خو داسې مې احساس کوه لکه زما او د قرآن ترمنځ چې بحث روان وي. ما به پوښتنې لرلې او په بل مخ کې به یې ځواب راتلو.
ما به په ذهن کې پوښتنې کولې او په قرآن کې به مې بیرته ځواب موندلو. بیا به کور ته تلو ته ډېر تږی وم چې قرآن ولولم. قرآن به مې د بستر تر څنګ او لستل به مې. داسې یو کشمکش او ډېر ځله مې احساس کو چې قرآن په رښتیا له ما سره خبرې کوي. پوهېږم خلک به وایي دا څه وایي، خو واقعا داسې و چې کله به مې قرآن راواخیست ټوله ورځ په هغې تېرېده. ما به چې کومې پوښتنې ته فکر کوه هماغه ځای به مې چې قرآن خلاص کړ ځواب به یې هلته و. هغه احساس چې تا ته درځي داسې وي چې ته وایې دا څه روان دي، ته پوهېږي چې الله دې ویني او در سره خبرې کوي. له همدې امله ځینې علما وایي که غواړې له الله جل جلاله سره خبرې وکړې دعا کوه، او که غواړې الله جل جلاله سره خبرې وکړې قرآن لوله. یو ورځ راویښ شوم، بیخي ناهیلی وم او په ذهن کې مې وویل ته څه ته منتظر یې، ته خو په حقیقت پوهېږې. پوهنتون ته ولاړم او خپل ملګري کمال ته مې وویل چې نن شپه کور ته راشه. ما ویل یوې مرستې ته اړتیا لرم. هغې وپوښتل ته جوړ یې؟ ما وویل بس ته راشه. د ازموینو وخت و او زه پورته کوټه کې په درس لګیا وم چې کمال لاندې غږ وکړ چې زه راغلم. زه ورښکته شوم، شپه وه. هغه وپوښتل وروره څه ستونزه ده، جوړ یې؟ ما ورته وویل چې غواړم مسلمان شم. هغه وویل واه، او بیا یې وویل زه پوهېدم. ما وویل څنګه پوهېدې؟ هغه وویل هغه اوږد چکر دې یاد دی چې یو ځای مو لمونځ کوم. هغه وویل ما په سجده کې دعا کوله چې یا الله دا سړی ستا په لټه کې دی، اسلام ته یې هدایت کړه. او هغه وویل زما پسې یې تکرار کړه. زه پوهېدم چې څه ووایم. کلمه مې چې وویله داسې مې احساس کړه چې یو دروند بار رانه لرې شو. هغه شپه زه څنګه ویده شوم، هغه بیخي جلا سکون و. ستاسو د کورنۍ او شاوخوا خلکو ستاسو د مسلمانېدو په وړاندې څه غبرګون وښود؟ فکر کوم لومړی مې خپلې مور ته وویل. هغه یو څه اندېښمنه شوه ځکه هغه هم هماغه پخوانیو غلطو معلوماتو ولاړه وه. موږ په پیل کې بحثونه کول او هغې به کله کله د اسلام په اړه بدې خبرې کولې. ما به هم په غبرګون کې سخت جواب ورکوه چې دا سمه او هوښیاره لاره نه وه. خو زه فکر کوم دا یوازې د الله فضل و ځکه ما ورته ښه بیلګه نه وه ښودلې. که څه هم هغې په ما کې بدلونونه لیدلي وو، خو زه د خپلې پرېکړې په اړه ډېر جذباتي وم. سبحان الله، دې کار هغه مجبوره کړه چې کتابونه وغواړي. هغې غوښتل زما خبره غلطه ثابته کړي، خو په پای کې خپله مسلمانه شوه. دا زما څخه یو نیم کال وروسته وشول. دا یو لوی ټکان و ځکه ما هیله نه لرله. بیا مې ورور ته وویل. هغه یو څه وخت و ځکه په ما پورې به یې خندل. هغه زما په پرېکړه په غوسه و ځکه ما خپل ځان بدل کړی و. هغه پخواني کارونه مې نه کول. فکر کوم پلار ته مې په وروستیو کې وویل او هغه ته ډېر اهمیت نه درلود. زما په یاد دی نیا مې ویل ما فکر کوه ته به پادري شې. ما ورته خبرې کولې. هغې ویل څه چې وایي عقل ته جوړیږي، خو زه په همدې لاره را لویه شوې یم. ما ویل بایبل وګوره. هغې ویل ما بایبل نه دی لوستی، یوازې د پادریانو خبرې اورم. ما ویل لږ تر لږه په بایبل خو باور ولره. هغې ویل فرق نه کوي ځکه زه نشم بدلېدای. آیا د لمانځه او روژې په څېر اسلامي عملونه درته په پیل کې ګران نه وو؟ رښتیا ووایم په پیل کې لمونځ ګران نه و، خو ځکه زما ژوند پخوا بل ډول و نو یو څه وخت یې ونیو. ما به کله لمونځونه یو ځای کول، خو فجر به مې تل په وخت کوه ځکه زه وختي پاڅېدم. ورځې په اوږدو کې به بوخت وم، خو ډېر ژر به مې ځان ورسره عادت کړ. ډیسپلین په ژوند کې ډېر مهم دی او اسلام تا ته همدا ډیسپلین درکوي. روژه اسانه وه، نه پوهېږم، خو ما ورسره مینه لرله. کله چې اسلام ته راغلی له کومو دریو لویو ستونزو سره مخ شوې؟ اول دا چې موږ ټولنیز موجودات یو، مینې او منلو ته اړتیا لرو، خو هغه ملاتړ له لاسه ورکوو. او دویم دا چې خپل معنوي او علمي وده جاري وساته. ډېر خلک په کلمه بسنه کوي او بیا نور زده کړه نه کوي، هر څه په ټپه ودرېږي. او وروستی واده دی ځکه انسان مینې او د ژوند ملګري ته اړتیا لري. له اسلام وړاندې مو دا اړتیا په غلطو یعنې حرامو لارو پوره کوله، خو اوس هغه بند دي. ډېر نوي مسلمانان غواړي واده وکړي، خو په اسلام کې یو له ډېرو سختو کارونو څخه دی ځکه د نوي مسلمان لپاره لاره نه وي هواره. سفر کول یو لوی کار و چې هلته مې بېلابېل کلتورونه او اسلامي ورورولي ولیده. دا د امت مفهوم دی چې په بل هیڅ شي کې نشته. ته هر چیرته لاړ شي یو قرآن لولې او یو شان سلام اچوي، همدا ورورولي ده. زه افریقا ته لاړم، هلته افریقایي امریکایان را سره و چې له هوټل نه بهر وتلو ته یې زړه نه ښه کوم. خو ځینو افریقایي ورونو به زه تر منزله رسولم، یو ځای به مو لمونځ او قرآن کوو. موږ په ژبه نه پوهېدو، خو وصل وو یوازې په یوې کلمې یعنی اسلام. زه فکر کوم دا یوه معجزه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صفت ډیر جذب کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل له هر چا سره د هغوی له سویې سره سم خبرې کولې. که ماشوم به و که کلیوال، هغه به د هر چا لپاره ځان برابروه. حتی خپله ژبه او چلند به یې بدل کړ تر څو د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اسلام یوازې مذهب نه دی،
په خپل ژوند دی، د ستا د ټولو ستونزو حل دی. کله چې د شپې په 2 بجې په بستر کې پروت یې او له فکرونو خوب نه درځي، اسلام د هغوی حل لري. د نړۍ هر ستونزه له نجات پرستۍ نیولې تر فساد پورې هر څه اسلام حل کولای شي. زه اوس په 2 پروژو کار کوم، تعلیم او مشوره ورکول. موږ رومانیایي ژبې ته کتابونه وژباړل، لکه د سیرت لومړی کتاب چې وژباړل شو. خو عمل په نیت پورې اړه لري. که ته صادق اوسې نو الله تعالی به ومومې. ورور ګبریل له دې ښکلې مرکې مننه او هیله ده بیا سره وګورو.